مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه نه لوی دیوبندی بل نو وکې دی دلته دا بعضې روټي خلاص خبرې اترې کوي خو زه ورسره پوهېږم مولانا تھانوي وایي چې یو بزرګ ته یو سړی راغی چې د دې قبر حال به ما ته څنګه پته ولګي د قبر اسانه خبره اسانه که څو ورځې پس زه مړ شومه ما سره کاغذ او قلم په قبر کې کېده او چې ما باندې لاندې څه تېر شوي 3 ورځې پس راشه ما به کاغذ په قبر د پاسه ایښی راشه پړاوې دا د مولانا اشرف علي عقیده ده زما په دې خبرو پوهېږئ دا د مولانا تھانوي عقیده ده او د هندوستان مکه به د مولانا اشرف علي صاحب علم هم پیدا کوي بزرګ وفات شو کاغذ او قلم یې ورسره په قبر کې کېښود 3 ورځې پس چې لاړو کاغذ پاس پروت د قبر د پاسه په هغې کې لیکلي چې بچیه د قبر معامله ذوقي وه ما وسکل او ته را روانې کوم شی چې د ذوق سره تعلق لري په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي که راځي په بیان خو نه راځي هلکه ګوړه څنګه شی دی اوس که زه تاسو چې ګوړه ډېره خوږه ده که نه او تا په عمر کې ګوړه نه ایسه کړي نو زما په ډېرې خوږې ټکي به ته پوه شې او که لږه مې درکړه دا ټکي به پوه شي اوس ګوړه ذوقي شی دی اوبه ذوقي شی دی روټۍ ذوقي شی دی تریخ او خوږ ذوقي شی دی سکلو سره تعلق لري ورته وی د قبر معامله ذوقي وه ما وسکل او ته را روانې بیان یې درته نشم کولی خو یو ټکی درته کوم چې پیغمبر په حدیث کې کومه نقشه د قبر بیان کړې ده په هغې 14 ایمان لره ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې ویلې آتاه ملکان او وغیره وغیره دا د مولانا تھانوي رحمت الله علیه الفاظ دې خوا وګورئ افغاني صاحب تقریر کوي چې یو دوه دوستانو دواړه بزرګان یو چرته تللی چې راغی دا بل یار یې مړو په کفن کړی او جنازه یې تیار دی ورته داسې ودرېد نو ورته وایي چې سرویسی مینا به صحرا مې روي سخت بے مهری کې بے ما مې روي څومره بې وفایي چې بغیر زمانه روان شوې یاران خو بې یاره نه ځي که نه که ځي روټي خلاصو چېرته یاري ماري م کړې ده تلوارم د لنګر ته نن زم ورته پاتې یم دې خوا وګورئ یار ته ولاړ دی او ورته وایي چې سرویسی مینا به صحرا مې روي سخت بے مهری کې بے ما مې روي دومره بې وفایي چې بغیر زمانه روان اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کوله نو ته چېرته په بله تماشا پسې روان شو نو یار یې ورته د جنازې نه لاس راوویست ما په دې خبره پوهېږئ دې ته وایي کرامت بادل دې خوا وګورئ علامه ثناءالله پانیپتي په تفسیر مظهري کې وګورئ یمحو الله ما یشاء په ضمن کې علامه ثناءالله پانیپتي عمر علم دی یو مولا پیدا کړي نو بیا دې په اعتراض وکړي ما ته اعتراض دی او که د کویت میت پس خردوال حلولو دپاره څه خبرې اترې نو هغې سره زما کار نشته هغې سره زما کار نشته زما کار دې سره دی واورئ واورئ په دواړو غوږونو دیوبند سره مې رابطه او تعلق دی په خدای قسم چې هر مشر یې ژوندی ولي او ژوندی بزرګ د مولانا اشرف علي کور ته او قبر ته او جومات ته د شپې په 9 بجې تلی په تانبون چې د ناستې ځای مې ولیدو خلوت مې ولیدو جومات مې ولیدو قبر مې ولیدو مال خدایه چې دې نه بزرګ کړی نو بل به دې څوک د مولانا مدني کور مې چې ولیدو د شیخ الهند کور مې چې ولیدو د مفتي کفایت الله کور مې چې ولیدو چې دا دې نه بزرګ کړی څوک به دې کړي زما په دې خبره پوهېږئ واورئ زما کار دی دا چې انسان پیدا دی د عشق دپاره څه دپاره ټول ووایئ او عشق معنا دا ده چې ته به په چا مینېږي ته به څه کېږي یریږئ ولې ځواني مرګ ته به په چا ښه اوس مینېدل همیشه په بدرنګ شي کېږي که په ښایسته شي کېږي نن دا لږ تیز وایي په بدرنګ شکل هم څوک نه مینېږي په ښایسته شکل مینېږي که د انسان شکل دومره ښایسته وي چې تا لیونېږي دا شکل چې چا جوړ کړی دی چا به څومره ښایسته بیا هغه ښایسته چې ځان له د یارۍ دپاره د کوم شکل انتخاب کړی دی چا جناب محمد رسول الله دی چې د هغه لا شکل به څنګه خو بیا ابو هریره نه پوښتنه وکړئ سعد ابن ابي وقاص نه تپوس وکړئ سعد ابن ابي وقاص ته پیغمبر ولاړ دی او په پیغمبر مې
تاسې وکته د هغه چهرې مبارکې ته او په جنګ ور پرېوته سینه یې پې واچوله چې زما محبوب به ولاړ او زه به ځان ژوندی پرېږدم چې سینه یې په مرګ واچوله پیغمبر په جنگ کې ور منډه کړه او ورته وایي چې ارمې یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اوله د پیغمبر مور او پلار دې تا نه قربان نو چې هغه ځان ته انتخاب د کوم حسن کړی دی چې هغه به څومره ښایسته و اوس د قرآن ابتدا په یو ټکي شوې ده الحمد په دې الف لام کې خبرې نه کوو دا بیا اوږدېږي بس په دې لفظ حمد کې کوو حمد په عربي کې د چا د تعریف دپاره د دې نه اوچت لفظ بل نشته دې نه اوچت تعریف همیشه د حسن کیږي که د بدرنګوالي کیږي چونکې د تعریف مالک ډېر ښایسته دی نو ځان له انتخاب د لفظ هم ښایسته کړی دی او نگاه د عشق په کوم ځای پریوزي په حسن پریوزي جہاں عشق موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو ٹھیک شو چرته چې حسن وي هلته نگاه د عشق به ولې نه نو زه وایم چې په الله به معنیږئ او د هغه په رسول به معنیږئ دا نور ټول بکواس ټول سترګې چې څه ګوري بکواس دی غوږونه هم چې څه اوري بکواس دی خپې هم چې چېرته ګرځي بکواس دی کور ته چې ننوځي بکواس دی ښځې هم بکواس دی تاسو وایئ تاسو د خدای او دیر سپارې قرآن وایي چې ټول ښځو نه تنګ یئ که نه یئ تنګ یو بوډا راته هغه ورځ وایي چې اپریدی و ما ته وایي چې خدای دې د تاسو ملانو بېخه بس مال ولې وی مو د ازاړې نه تنګ یو تاسو راته د ملک بادشاه هم ښځه جوړه کړه په اپریدی ژبه کې زړې نه تنګ زړې په تڼاکو سټکورې شه چې د زوی وادي وي د نکریزو کې ټولو ښځو نه مخکې ګډي نکریزې چې ناوې ته وړي زړه تې ټولو نه مخکې ګډي ښځې داسې حال دی لوڼه چې وګورې د خدای قهر دی زامن چې وګورې کمپلیټ ډمان دي کمپلیټ اوس به نور ډمان کی ستا په پاکستان کې لویه ترقي دوو څیزونو کړې ده کنجرتوب او ډمتوب او ښځو نوره ترقي که تاسو ولیده او مړم نه په قبر مې راشئ متیازې وکړئ نوره ترقي به نه ګورئ لس کاله پس به ښځې ډلې وي جینکۍ به ډلې وي هلکان به ډماني تاسو بوډاګان به یې دوپړی مار یې که ونه شو په قبر مې متیازې وکړئ د ملک تربیت لګیا دی داسې کی اوس ټي وي کې کمی و وي سي آر کې کمی و اوس ډیشن ټینه راله ډېرې وایي نه دا اجابات د خدای ته وساتي مرضي خو غوړ ځای دی هلته به څنګه دي ډیشن ټینه پوهېږي د انګریزانو چې څومره ارامتوبونه دي هغه به ټول په ډیشن ټینه باندې ښیي او زمونږ ښځې او لوڼه به یې ګوري دا هغه علاقه ده چې د پښتو لفظ آغاز د دې ملک نشه آغاز مونږ خو وروره پښتانه نه یو زه خو د بړو جولا یم کابل کې بړو د جولاګانو کلی دی ما ته چې څوک وایي چې پښتون یې زه وایم چې زه یا په دلي کې پیدا وی نو ډېر به ښه وی او یا په کابل کې د بړو جولاګانو کې پیدا وی ډېر به ښه وی چې دا پښتون ټکی را پورې نه وی پښتون شته راشي چې د شپې درته په 1 بجه پښتانه غټ وکړي اوس هم ځان سره بوزم اوس هم ځان سره بوزم چې آرمي سټیډیم درته وښیم کم دله چې ګورې ښځې او لوڼې را روانې کړي او ټوله شپه پردو سړو سره انګتې اچي صدر روډ لم بوزم سنیما لم د شپې ستا دې کلي نه زه د شپې په 1 بجه تلی ما او په دې لاره ما ته ښځې او نر د بایسکوپ نه په مخه راغلي کښېنئ په ارام یو غل چې تانیدار نیولی و ملا ته یې راوسته ویلې ده ته لږ نصیحت وکړه برادره غلې ملې مه کوه ورته ویل ملا صاحب په ارام کښېنه چې دا تا او بل ته وګورم ځان راته کاکا صاحب ښکاره شي خو چېرته خرچه را سره نه چا نه جیب پرې کړمه تاسو ملیان ویل شپه ورځ جیبونه نه پرې کوئ څه ملا ورته ویل ځه بابا بوی ځه دا خو تا څه بلا دی نو وروره چې ویې ګورې د دې خلکو حال ځانونه به درته کاکا صاحب ښکاره شي یمحو الله ما یشاء په ضمن کې علامه ثناءالله پانی پتی لیکلي دي دې خوا وګورئ ښه په غور د مجدد الفساني رحمت الله علیه د زامنو استازو مولانا طاهر نامه یې دی په مراقبه کې ناستو او لوح محفوظ یې ولیدو عزیزانو چې عاشق شي که نه عاشق په ځمکه به ناست دی او لوح محفوظ به درته ښکاري منئ ده
که نه منئ؟ ما لیدلي زه هغه بزرګانو سره نږدې پاتې شم. په خدای باور وکړئ، په خدای چې ما 350 کاله پس مړی را په قبر کې لیدلی دی، داسې پروت دی لکه اوس دي. 350 کاله پس بیا مې 15 منټه په لاس والی، نو چې راوختم دا شعر مې وی چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوکیون کاندي په لار د درویشانو په لار روان شي، تر قیامته به ثابت لحد کې پروت راشي. چې درته وښیم دلته یو پاکستان افسر هغه ماته وایي چې یاره دا زما عقل نه مني. ما نه مني ویل نه، ما ستا خو ګیره میره نشته، بودای دې پرېښې ده، راځه اوس درځو. افسري پولیسو دروه قبر پرانیزو، که ثابت پروت نه و زه به ګیره کله کم کینې تا نه به دا بودای کله کم. راځه زه پټې خبرې نه کوم. سیټي کریم بخش 15 کاله پسې رئیس دی او په پېښور کې دي. زه ورغلم هغه زمانه کې زه طالب وم، زما استاد و د هرات مولانا صاحب هم را سره و. چې ورغلو چې د تابوت تختی لرې کړه، هغه د لمبا اوبه یم په ګیره کې نښتې. 15 کاله پس دې خوا وګورئ. مجدد الفسانی په مراقبه کې لوح محفوظ ولیدو چې وی قطع د ده زامنو دا شاګرد استاذ چې دی دا په لوح محفوظ باندې شقي لیکلی شوی و. چې وی قطع د ده زامنو دا شاګرد استاذ چې دی دا په لوح محفوظ باندې شقي لیکلی شوی و. شقي معنی بدبخت. دی ډېر خفه شو چې دا زما د زامنو استاذ دی او په لوح محفوظ بدبخت لیکلی دی. نو دته دا وریاد شو چې د نیکانو خلقو په دعا باندې تقدیر هم رد شي. تقدیر کې بیا شقونه دي، یو تقدیر معلق دی، یو مبرم دی. مبرم کې بیا یو مبرم فی علم الله دی او معلق دی کې ډیر شقونه دي. عباس ګران دی، لږ اوس نه چړم درته. ما شیخ مجدد الفسانی وایي ما تر آیات شو چې د بزرګانو په دعاګانو باندې تقدیر هم رد شي. وایي ما دعاګانې شروع چې دعاګانې مې شروع کړې، ها چې میاشت پس مې بیا مراقبه وکړه او په لوح محفوظ مې نظر پرېوتو، نو مولانا طاهر د شقي په ځای سعید لیکلی شي، یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شي. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. دې خوا وګورئ. اوس حدیث یو واورئ د نیکانو خلقو په مجلس کې، دا آخري خبره د نیکانو په مجلس کې چې سړی کینی. د صحیحینو روایت دی چې ملایکی د نیکانو مجلس ته راشي او دومره تعداد کې راشي چې اسمان ته صفونه ورځي. چې مجلس ختم شي تپوس دې وشي چې تاسو چرته نن وخت تیر کو. یا الله پلانی ځای کې نیک مجلس او ستا د حبیب ذکر پکې کېدو. الله ورته وایي په دې ګوان شي چې ما ټولو بخل، ټول مې بخل. و یا الله هغې کې خو داسې کسان مو چاسې په لاره تېرېده راواوړېده، الله ورته وایي آمین پکې وبخل. یا الله هغې کې خو داسې کسانو چې سیډي دپاره راغلي وو، الله ورته وایي دا نیکانو په برکت سیډي والا مې مبخل. گر تو سنگے خار مرمر شوی چو بصاحب دل رسی گوهر شوی. چې اهل دلو لور نږدې شوې گوهر بدر نجو. اهل دلو عزیزانو خدای دې تاسو مونږ ټول اهل دل هر څه نه به بېغمه یې، هر څه هېڅ تکلیف به درته نه وي. زه درته په ایمان وایم چې ما مولانا عبدالمعبود صاحب 163 کاله عمر کې په سن 84 کې وفات. د شپې مې ورته وویل چې ما ته د یو قبر کشف وکړه چې دې مړو باندې ساه لیلان دي. وی راځه، لاس نه یې ونیو، هدیرې ته یې راوسته چې مراقبه یې وکړه. وی دې ټوله هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې دا ټول ورته قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوڅېږي لګیا. که مې درته وښوده ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي. داسې ویرېدم د شپې 10 بجې وې چې په یو منډه مې کور ته ځان ورسو. ما نه ګورم، زما په دې خبره پوهېږي. هغه خلق اخر کې ما ورته وویل ماجي څه ما ته وښایي. ما ته وی چې د دلی په غدر کې مونږ ولاړو، علما قتلېده، انګریزانو قتل عام جوړ کړی، علما یې قتلول. مونږ وی چې خدای څه به کېږي. وی د اسمان نه آواز وشو، دې خوا وګورئ، اسمان نه آواز وشو چې حسبي ربي مربي، دا ووایئ چې تاسو ته نجات شي. وی چې دا ټکي مونږ ووایي انګریزان لاړه او مونږ پاتې شو. څه یې وایي؟ حسبي ربي مربي. مال زه څنګه چالو کړم؟ ویل ته یې ووایه، مال طریقه راته وکړه. ما ته هلته ځان له پیرانې پیري که ته اوس مونږ نه طریقې غواړې.
133 کاله عمر یو. شیخ الهند صاحب د په مخ کې طالب او شاګرد پاتې شو. دا خلق چې ما لیدلی دي قسم په خدای دی وای خبر نه یم چې وکم خواته به زما خدای څه شو هغه ما لیدلي خلک. اوس اخري خلاصه واورئ کوم آیات چې ما ویلی و تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله وی چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوي دي دوی د پاره کارامت به د دوی عملي تاسو د پاره کارامت بس تاسو عملي د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کېږي. حاجي صاحب الله دې غریق رحمت کی دې کې شک نشته چې ډېر لوی سړی و لیکن موږ د پاره کارامت کېږي به اله چې هغه درد چې کوم د ده په سینه کې و الله هغه درد زموږ له کې پیدا کړي او په هغه لار موږ هم روان شو. اله به کار کېږي کینی په تش عرس ته او زیارت ته راتلو ته او لنګرو منګرو ته په دې ماما اسم نه کېږي. ما په دې خبره پوهېږئ په دې اس نه کېږي. کومه لار باندې چې دی رسېدلی و هغه لار به ته مې اختیاروې چې هغه لار دې اختیار نه کړه نو تلک امتن دا د حاجي صاحب زامن علما هم دي او لوی لوی خلق دی دې نه تپوس وکړئ تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. د هغې د عمل تپوس به تانه نه کېږي تانه به ستا د عمل تپوس. د دنیایي تعلیم هم جنازه ووته ستاسو د یونیورسټو د کالجونو بیړه تباه شوه. بېغیرتو په 15 کاله کې هم سړک جوړول نه دي زده کړي. کراچۍ ته په کوواټ روډ باندې سړک جوړېږي دومره دومره چینیانې ورته راوستي که نه دومره چینیانې جوړوي. زمونږ دا د امبرسرو میخو مړونه چې دي دوی ستاسې ساربه پراته دي لکه د پړسېدلي چونډخ په شان په دفترو کې تر 2 بجو پورې دفترو کې بسکټې خوري 4 بجې بیا امبرسری میخه پرانیزي او سرولو له آرمي سټیډیم ته بوځي. ستا دا سنډاګان دا کوي. یو سړک جوړول په 45 کال کې دوی زده نه کړ. نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اوس در نه د ګوندلو غویان جوړ دي. پخوا به وروره مونږ په وړوکوالي کې پلاني سره 100 روپۍ دي 100 بیا وروره چې لږ رالوی شو 100 اوس د کروڑ نه لاندې خبره نشته. هر یو د ګوندلو غوی چې دی په 4 کروړه خرڅ دا که نه ده. نن ستا غوندې شرمېدلی ملک پر روی زمین نشته. ستا غوندې شرمېدلی د هغې وجه څه ده د بنده اسرې مې اختیار کړي دي. دا درته پته ده چې کومو خلقو د خدای اسره اختیار کړې ده د هغې ژوند وګورئ داسې په سکون تیر دی چې بادشاهان د زمانې. خبره مې دا کوله چې محمود غزنوي هندوستان ته لاړو چا ورته وی دلته ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه بزرګ دی ډېر لوی فقیه و چټې ورولېږلو چې بادشاه دې غواړي. ابوالحسن خرقاني ورته جواب ورکړو چې ورته چې اوزګار نه دی. اوس په ایمان وایي چې موږ د اشنغر ملیانو ته ډیپټي کمشنر جواب راولېږي چې ډي سي صاحب دې غواړي نو پاتې به شو. هسې خبره لږه تیزه کوئ. زه هم داسې یم ښار کې چې ما ډي سي وغواړي نو 15 ټوپه مو وامه موږ ټول دغسې یو پاتې به شو. اوس ابوالحسن خرقاني ته بادشاه جواب رالیږي چې بادشاه دې غواړي ورته وایي چې زه اوزګار نه یم. محمود غزنوي وایي چې نه راځي ویډیو هغه وایي چې زه اوزګار نه یم. چټې ولیکلو چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلي دي چې د بادشاه وخت اطاعت کوئ نو ابوالحسن ته ولې ماله نه راځي د هغې په سټې ورته ولیکل چې بادشاه سلامت ته پوه نه یې په دې آیات دې کې ترتیب دی. اول اطیعوا الله دی بیا اطیعوا الرسول دی په 3مه درجه کې اولو الامر دی. نو زه د لا خدای تابعدارۍ نه مزګار نه یم مخکې رسول پاتې دی نو ته خو 3مه درجه کې دی وبکې څوک ته خو 3مه درجه کې. محمود غزنوي مسلمان وکړ چې دا چټ ورغی په خپله را روان شو. چې را روان شو او د محمود غزنوي جونګړې له راغی سړی ورغی چې بادشاه راغی راځي به که نه راځي به. محمود غزنوي چې ورننوت هغه په ناستې لاس ورکړو والکه زه خو به تا ته پاسم او نیلې چیلې به هله کېږم ستا خانه او نوابۍ ته او بادشاهۍ ته او وزارت ته به نیلې چیلې هله کېږم چې داسې درته کوم که او چې داسې نه کوم نو فتوا په دې ولم که نه ولم ورته په ناستې لاس ورکړو چې لاس یې ورکړو محمود غزنوي څنګه راغلی وی صاحب په سومنات باندې حملې کولو ته راغلی یم او دا چل دی دا چل.
ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته تقریر شروع ښه تقریر چې ورته وکړو بیا خپله خلقه ورکړه پخوانو بزرګانو چې کمې خلقې وي دا یې ورکړه وی بچیه چې کله په سومنات حمله کې دا خلقه واچوه او 2 رکعته نفل وکړه او ورځه پې خدای به دې کامیاب چې محمود غزنوي تلو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسېدو هغه لاس نه ونیو وی صاحب څه چې رالمه مېلمه هم ته راته پانسېدې اوس چې زم نو راته پاسېدې وی چې رالې ځکه درته پانسېدم چې په سر کې دې د بادشاهۍ نشه وه نو دا مې درته ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه علي وی نو اوس راته ولې پاسېدې وی اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د بادشاهۍ نه ټوله نشه ووته زما غوندې ګدا شوې نو چې ګدا شوې درته پاسېدم ګدایان دغه خلق دې خوا وګورئ افغاني صاحب ډېر لوی سړی د دیوبند علماو به وي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمره علم په ایشیا کې د چا نشته ما ته د دې انسان متعلق افغاني صاحب نه تپوس کړی زه به میاشت کې یو ځل ورته راتلم ما ته یې بچیه نور تپوسونه مه کوه خو په عشاقو کې ما زما سترګو د ده غوندې عاشق نه دا دغه الفاظ تقریر کولو کرامت باندې کرامت بعد الموت دا زمونږ د عقایدو مسله ده کرامت بعد الموت حق دی